د هیپاټایټس سی ابتدایي نښې سمې او عامې نښې. هیپاټایټس سی یوه خاموشه ناروغي ده. اکثر په شروع کې ښکاره نښې نه لري، خو د وخت په تېرېدو سره دا نښې ښکاره کېدای شي. همیشه ستړیا او کمزوري، د خوراک اشتها کمېدل، زړه بدوالی یا د کانګو احساس، د نس په ښي اړخ کې درد یا دروندوالی، بې له کوم سبب وزن کمېدل، د پیشاب رنګ توره کېدل، د سترګو یا پوستکي لږ ژیړوالی، په لږ کار کې هم ژر ستړي کېدل. ډېر مریضان په شروع کې درد نه محسوسوي. نو ځکه پر وخت پوهه او مشوره ډېره ضروري ده. که نښې موجودې وي څه وخورو؟ که د هیپاټایټس سی نښې موجودې وي نو داسې غذا وخورئ چې جګر ته آرام ورکړي. تازه سبزیجات لکه لوکي، توري، پالک، کیره، تازه میوې لکه سیب، ناشپاتي، انار، دلیا، وریجې یا سپکې دالونه، اهبله یا په بخار پخې شوې غذا، زیات صاف اوبه څښل، مستې په مناسب مقدار کې. له کومو شیانو پرهیز ضروري دی؟ بازاري تلي شوي او ډېر غوړ لرونکي خوراکونه، مرچ، مصالحه او فاسټ فوډ، کول ډرنکس او مصنوعي مشروبات، ډېر مالګه او بوره، سګریټ، پان، ګټکا او نشه لرونکي شیان، بې له مشورې د درد دواګانې، غلط خوراک په جګر نور هم بار زیاتوي. مهمه خبره، د هیپاټایټس سی سمه تشخیص یوازې د وینې ټیسټ سره ممکنه ده. د حکیم محمد امین سره مشوره. که تاسو د قدرتي او هربل علاج په اړه سمه او باوري لارښوونه غواړئ نو تاسو کولی شئ د حکیم محمد امین سره رابطه وکړئ. د مریض حالت ته په کتو د مرض مطابق مناسب هربل لارښوونه او د علاج طریقه درکوي. د قیومي دواخانه ځانګړې اسانتیا. قیومي دواخانه د ټول پاکستان خلکو ته د دوا کور ته رسولو اسانتیا برابروي. د مشورې او دوا ترلاسه کولو لپاره د ورکړل شویو نمبرو سره اړیکه ونیسئ.